موجود وای مولا بيدوي بوالي
شي مسکر بلا کی موجود و بیا بسنو شوی ورته یای ترور او یای مکرمه کدا شي مسکر بلا کی موجود و د علی غیرت مری لوړې د علی غیرت مری لوړې بشربی دربارونو ته چونه بدلله امین سره و مظلوم حسین و غریب حسین علیکم منی السلام قال الإمام المعصوم كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا محمد وأهل بيت محمد صلوات چونکه مشران را زگیرانه کوام چوک مریضان چون ملیکی داد خو زه همیشه یو مثال ورکوم چې مؤمن په مثال د یوه ګل دی مؤمن په مثال د یوه ګل دی ګل خپل ځای کې ډېر زیات ښکلی وي خو ګلو کې حاله حسن زیات جوړېږي کله ګلان ټول په یوه ځای راجمع شي ګلدسته ورنه جوړه شي نو تاسو ټول مؤمنان یوئ ټول خپل خپل ځای کې ګلان یوئ دغه ځوانانو کومې تکې لګولې دي که یوه ګلدسته جوړه کړئ خپلې جامې نه بلند آواز سره صلوات ختم کړئ اللهم صل علی محمد و آله تکبیر بل التماس مجلس شروع کولی نه مخکې چونکې مجلس نه مولا یایي چې ته مجلس کې یو داسې انداز کې کښېنه زموږ دپاره باعث فخر جوړ شي نو ما ته پاسه ځینې شیشه دی څه وایم که څه شی دي ما ته کسان برېښي که د حسین کور ته راتللو باندې شرمېږو نه نو حسین کور ته دننه رانوځوئ پکار دی چې مو مجلس کې حسن لږ نور زیات شي یو بل صلوات ختم کړئ محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد اجازت شته ماشاءالله عزاداری د سید الشهدا علیه السلام دا یو امانت چې د موت او ولو باندې د مولا حسین هغې غیرتمنې خور پرېږدولی دی د موت او دوش باندې د موت او ولو باندې یخی دی هغه امانت په شکل د ازادارۍ هغه امانت په شکل د ازادارۍ یو بیل مقصد لري یو بیل مرتبه لري یو بیل مقام لري چې هغه نن وخته پورې ستړي خو نه وي چې هغه امانت په شکل د ازاداري د سید الشهدا نن ورځ پورې یوې بهترینې طریقې سره
یو بهترین انداز سره دغو سپینګیرو دغو مشرانو نن وخت راورسول خو دغه عزاداري پکار دی صرف دغه وخت رسیدلو پورې نه دغه عزاداري د سید الشهدا موت منتقل کوونی دی دغه عزاداري ته موت انتقال ورکوونی دی منتقل وکوونی دی د راتلونکي نسل ته لږ ژبې ته حرکات ورکوه څه زیات نه وي کوم ته بېزار یې یو درود ختم کړئ محمد و آل محمد باندې خپل یو مقصد وي د هر یو شي خپله یوه وجه وي فرض که زه دلته راغلم ما ته کار وشو چې سرویسي به تاسو ته دلته راشم زه دلته راغلم منبر باندې ناست یم ما یو مقصد دی مقصد هغه پیغام تا ته درسولی دی ذاکران راغلل دوی یو مقصد دی هغه نوحیدز هغه شاعرانو لیکلي دي د حسین پیغام یې لیکلی دی هغه یې تاسو ته درسولی تاسو یې خپل یو مقصد د حسین مجلس ته راغلي یوئ څه شي زده کولې دپاره د څه شي اورېدلې دپاره د اشرو خپل مقصد متمونو خپل مقصد نو که خفه کېږئ نه دغه کومه خمسه ورته یایي یا اربع ورته یایي څلور ورځې مجلسونه نو د دغه یو موضوع مو تیار کړی دی هغه دی د عزادارۍ آداب شاپان دې ډېر کو یو درود ختم که محمد و آل محمد باندې شهدا علیه السلام چې کله دغې ورځې پورې راورسېدله اوس ما ورته پکار دی کوشش دغه وکړو چې یوې دینه زیاتې بهترینې طریقې سره یې آینده نسل ته منتقل کړو خو آینده نسل ته چې دغه عزادارۍ منتقل کوي نو ځینې داسې شیان شته دي داسې آداب شته دي که هغو آدابو دایرې نه عزاداري در سره ووتله هغه بیا عزاداري نه جوړېږي هغه بیا یو عادت جوړېږي فرض که المونځ به عبادت دی خو خپلو آدابو سره هغه آداب که چېرته ما ورته لمانځه نه وباسو ماینسې کړو نو المونځ بیا د کېناستلو اوچتېدلو نامه دی خو د عبادت نامه که خواته دې کوي بیا ختموه روژه به عبادت دی خو خپلو آدابو سره که هغه آداب چېرته روژې نه ما ورته وباسو ما ورته هغه آداب روژې نه ماینس کړو منهاج یې کړو نو بیا روژه د لوږې او د تندې نامه خو دی خو د عبادت نامه حج به عبادت دی خو خپلو آدابو سره که چېرته هغه آداب ما ورته حج عمرې نه وباسو نو بیا حج د چاکر نامه خو دی خو د عبادت نامه نه دی او داسې عزاداري د سید الشهدا ما ورته کمبلو کول غواړو ما ورته آینده نسل ته منتقل کول غواړو خو خپلو آدابو سره که هغه آداب دغې عزادارۍ نه ته وباسې دا بیا یو رسم یو رواج یو عادت خو دی خو بیا عبادت نه دی د عزادارۍ خپل آداب المونځ به څه آداب دي یعنې ته کله لمانځه ته ولاړ شي اول ښه جار شم شپې لمانځه ته کله کله فارغ شو نو پاسې درود ختم که محمد و آل محمد باندې یوه خبره به زه اول
کې کومه څه دا دغه منبر باندې ناست یم ما ابا چولی دی نو څه ذمهداریان یې ما شته دي زه به حقه خبره کوم بېشکه ته راپاڅه ما ته چاپېړه راکړه خو حقې خبرې نه به زه ورځ ته نه راځم که بیا ما ته څه نه شي ویلی راوستې نصرت غوی او نصرت پوی شکار یې پوی شو یو درود ختم که محمد و آل محمد باندې الله د المنځه آداب څه شی دي یعنې ته کله المنځه ته ولاړ شولې پکار دی د تا سوچ د تا فکر د تا ذهن شعور د تا زړه هر شی هغه المنځه کې وي نه که ولاړ شم المنځه باندې ټول دا خبرې یو شعور زړې شوي دي که نه نوې خبرې کوو روژه عبادت دی خو خپلو آدابو سره زه عزادارۍ آداب ته راځم خو څه لږ څه بنیاد خو جوړ شي خبرې باندې پوه شي روژې خپل آداب دي یعنی که چېرته تا روژه دی نو پکار دی فقط د تا ژبې باندې روژه نه وي که بیا بار چولې کې ښځه در سره نه شي تېرېدی پوندې سپینې وي پوندې وچې وي شته دي که نه ځینې خلک شته دي یعنی پکار دی د تا سترګو بېل ځای کې روژه وي د تا غوږونو بېل ځای کې روژه وي د تا زبان د تا لاسونو خپو هر یوې ازاده روژه وي دا د روژې آداب او داسې حج خپل آداب لري عزاداري د سید الشهدا خپل آداب لري د عزاداري د سید الشهدا ټولو نه اول آداب دغه دی څه کله ته د حسین مجلس ته راشي کله ته د حسین کور ته راشي پکار دی د تا شکل و صورت د تا جسم د تا لباس د تا روحانیت د تا ظاهر د تا باطن دوره غمجن وي چې که چېرته یو خیر د وکسي ښځه دا محسوسه نه شي چې د زهرا سپي باندې غمجن دی که خپل کور کې غم شوی نه که بیا عزاداري د سید شهدا سپینو تورو نوو زړو جامو ته راغله دا بیا عزاداري نه شوله عزاداري اولیای مکرمه د حسین هغې عباس په شانې مېړانې خرماو ته د غمجني دپاره پرېږدولې دی سکیلونو دپاره ما و تا ته یې عزاداري غمجني دپاره پرېږدولې دغې عزادارۍ سره ما و تا د یوه مقصد تکمیل کولی دی یو مقصد دی ما و تا د مولا حسین پرېږدولی دی تاسې په مختلفو مطلبونو کې خلقو علماو نه د مولا حسین هغه بلند اهداف مقاصد اورېدلي وي چونکې زه خو یو کم عمر نالایق طالب علم یم ما څه زده ما نه قبول که کوشش مې دا دی څه هم پیغام د حسین در ورسوم هم ماتم د حسین در تا کوم یو درود ختم که محمد و آل محمد باندې هغه ذهن کې وي چې د عزادارۍ ټولو نه اول آداب څه شی دی چې ته ټول غمجن وي ته یو داسې انداز کې وي فرض که ما ورته چاپور کې مړی وشي غم وشي موږ ویل شو موږ ورته خواندو که موږ ورته ژوند خفه وو که ژړا مې نه راځي نو کم از کم د شکله مې جوړه ورته کړې وي افسوس شه هغه کس باندې چې هغه زهرا ورمنې ته د حسین غمجنۍ دپاره راغلو هغه خواندي د حسین مجلس کې د افسوس خبر دی دغه عزاداري د سید شهدا دي سره ما ورته یوه میشن تکمیل کولی دی څه مقصد د مولا حسین څه وجه خو وه که نه مدینه یې پرېږده وله کربلا ته راتللو بېله نه خویندې ورسره وي بېله نه زمن ورسره و خو څه وجه خو وه مولا
مدینه کې خاطر سیدله خاطر خلا خاطر خوړله موږ په ټیم کولو روژه د ساتله څه ضرورت و کربلا ته راتللو څه وایي چې خو ورکړه ما اول کې میسوال ډېر کور سره غلی یم زه خوراک ته نه یم راغلی ما څه مقصد دی دلته تا ته منبر باندې ناست یم فرض که سبا قیامت ورځې باندې مولا حسین تاسو یې کې چانه پوښتنه وکړه هر کس خپل ګریوانه کې سترګې وهله مولا پوښتنه وکړه جنگی سعیده کې اوسېدونکي د ما باندې د ژړو ویلې کوله امامبرګاه ته به راتللي المشهدي امامبرګاه ته به راتللي د ما ماتم د څاورېدلو ما مصیبت د څاورېدلو د ما باندې ژړېدلې وې ته به څه ورته یې مولا چونکې ته یې مظلومیت سره شهید کړی وې چونکې مولا تا باندې ظلم شوی دی مولا تا سره ظلم شوی دی د تا اولاد یې شهیدان کړل تا خویندې یې بازارو ته بوتلې ته یې د دروش په درورې زوتۍ یې شهید کړلې اولادی وجه نه در باندې شهیدله کم اولاد نه پوښتنه وکړه چې زه یې مظلومیت سره ویلې شهید کړم زه یې مظلومیت سره ویلې شهیدولم چونکې مولا ته د دین بچاو لپاره راوتې وې کم اولاد در نه پوښتنه وکړه چې کوم دین بچاو لپاره زه راوتی وم تا کور کې و کومې لیارې بچ کېدلو دپاره زه راوتی وم هغه کومه لیاره وه هغه کوم د رسول مقصد و هغه کوم د رسول دین و څخ دین بچاو دپاره زه راوتی وم تا د ورباندې عمل کول فرض که نن خپله سوچ وکړئ دین لفظ دین دپاره د کوم دال یې نون د لفظ بچ کېدو دپاره مولا مدینه نه وه پرېږدولي چې چوک به دال یې نه مخکې کړي نون به دال نه ورسته کړي سوچ به شته خبرې کنه سوچ به یې درود ختم کړي محمد و آل محمد د لفظ دین بچ کېدلو دپاره مولا نه وروته دین کې مختلف شیان دي ټولو نه اول شی ټولو نه اول شی څه شی خپله وایو دین کې ټولو نه اول شی څه شی دی لمونځ المونځ موږ بنده خورونه ورته یایي مونځ موږ ورته یایو المونځ ښه پکېږئ به نه زه هم بنګښ یایم هم قربېواله یم انشاءالله کوم ټکي ماته پته لګېږي چې دغه ټکي کې کنفیوژن شته دی هغه مه دوه زده دي یو بل درود ختم کړه محمد و آل محمد باندې این کلیه دیر کوه خپله سوچ ورباندې کوه خپله جواب یاره کوه د ما ورته دین کې ټولو نه اول شی څه شی دی هغه لمونځ دی قرآن خپله ورباندې یا صلاتو لوقتها لمونځ وکړه خو اول وخت باندې خپل وخت باندې ټولو نه اول شی یعنی دین کې لمونځ فرض که یو کس دی هغه لمانځه نه انکار وکړي هغه لمونځ نه کوي دا بیا یې چا لیاره شوه حسین لیاره شوه که یزید لیاره شوه دویم شی روژه دی خوب زکات دیگر واجبات تمام تر هغه یو شی هغه ما ورته دین کې راځي نن سبا وړوکی مثال به ډېر کم چې نه ورنه وړه خلاص دي نه ورنه غټ خلاص دي نه ورنه ښځې خلاص دي هغه سندرې فرض که یو مثال در کوم تاسې ټوله ښه یئ زه به چېرته خپل کلي وطن چا مثال در کوم سندرې نن سبا ټولې مو اکثریت شته دی سجاد مولا نه چا پوښتنه وکړه مولا در ته زندان کې څه وې تا ته ټولو نه زیات تکلیف څه شي نه و
پکار دی ورته ویني وی که نه څه مو لاسونو کې تسبیح وي مو لاسونو کې کاڼې وي دوی رانه تکلیف و مو سره وړه خور وه مو سره تراندې وي هر شی مولا پرېږدول څه شي نه یې ورته وویله ما ته زندان کې ټولو نه زیات تکلیف د یزید دربار نه بې سندرو اواز راتله نن بیا خپله سوچ وکړه هغه جوان هغه کس هغه جوانه هغه ښځه هغه زنانه چې هغه ماښام نه ونیسه سبعي اذانه پورې غوږونو کې میکونه لګولي وي د چا لیاره شوه حسین لیاره شوه که یزید لیاره شوه د عزاداري د سید شهدا دویم ادب واوره بیا د خدای مل نیا ستړي شوي سفر مو کړی دی د عزاداري دویم ادب دغه دی څه اولی محرم نه ونیسه تر آخر سفر پورې ته بار بار د حسین قاتلانو باندې لعنت وکړي او حسین او د حسین اولاد باندې سلام وکړي دا چی طریقه دی د حسین قاتلانو باندې لعنت یو خو داسې دی که نه په خولې لعنت وغیره یو داسې وي څه ائمهو خپله دته لیکلی وي چې شیعهو بیا دغه زیارت په ویر نه کوي هغه زیارت عاشورا دی یعنی که چېرته حقیقي عزادار د حسین جوړېږي حقیقي مؤمن جوړېږي نو بیا د عزادارۍ دویم ادب دغه دی چې ته اول محرم نه تر آخر سفره پورې زیارت عاشورا وایي دا د یوه مؤمن نشانیه دی هغه یوه واقعه را په زړه مه شوله که تنګ نه وي بیان کړم درته یوه مؤمنه بلکې زه به لږه سر نه درته بیان کړم یو کس یو جوان دغه واقعه بیانوي څه ایما پلار ډېر ګناهګار سړی و ډېر ګناهګار انسان یعنی چلو زه به خپله فایده ورنې وکړم یوه تبلیغ خبره بیا ورکې وکړم جوان یی چې ما پلار چېرته په ښه کار ونه لیدل ما پلار ډېر ګناهګار انسان و یی کله وفات شولو څو ورځو بعد مې خوب کې ولیدل خوب کې که نه انسان کله مردگان وکسي نو اول پوښتنه ظاهره دی الله به ورنه کوي څه حساب کتاب زه څلور شبه ماته به ملایان یایي څه د جنګ سیده امامبرګاه کې څه حساب کتاب میکونه یې څنګه و خلک یې څنګه و بیدار و که خوبیولي و خلک یې پوښتنې کوي هغه جوان یایي ما پلار څو ورځو بعد خوب کې ولیدل او ما پوښتنه ورنه وکړه پلاره د قبر حال راته بیان کړه پلاره ته خو ډېر ګناهګار انسان وي پلاره قبر کې څه حساب کتاب ما ته د یوې بچیه څو ورځې خو زه ډېر زیات تکلیف کې وم خو هغه څو ورځو بعد یوه مؤمنه زموږ قبرستان کې دفن شوله چې هغې مؤمنې د واجي د موږ قبرستان صرف زه نه څومره ګناهګار وم ټولو ته الله رب العزت مغفرت نصیب کړو هغې وی مؤمنې د واجي درې ورځې مسلسل هغې مؤمنې ته قبر ته مولا حسین راغلی و دا جوان یې به خوب ختم شول زه خوب نه رابیدار شولم کلي وطن کې شهر کې کله یوه طرف ته څه کله بل طرف ته څه او خلکو ما ته ویلي دا دوې درې ورځې کېږي موږ کلي وطن کې چوک وفات شو
پښتنه خو به ضرور کوله ویلې پلار یې مغفرت نصیب شوی دی هدیرې وله ټول ګناهګار خدای بخښلی دي یی خونه مې معلومه که دست پاک مو وکړلو ما ورته وټکول پلار یې راووتلو پلار نه مې پوښتنه وکړه څه ای بزرګې سپین ږیریه د لور د داسې څه عمل کول ویلې بچیه ما لور خو د صرف المونځ کولو او روژه دې ساتله بس همدغه کوم واجبات عمل دي همدا دې ادا کول بس څه سبب دی ویله ما پلار مغفرت شوی دی ورسره د مو هدیرې والا تمام ګناهګار خدای بخښلي دي ای پلار دی ای څه بس نوره پاته خو یې ماته نشته دی بس همدغه عبادت دې کول یی شوهر یې کور نه راووتلو شوهر نه مې تپوس وکړلو پوښتنه مو ورنه وکړه ای جوان د کوروالې د کورودانې د داسې څه عمل کولو همدا یو جواب و المونځ مې کولو روژه مې ساتله ورور نه یې پوښتنه وکړه جواب یې ما سترګې غړولې یو وړوکی بچه یې خونې دروازې نه راووتل ما ته یې ای جوان ما خو تعلیم نشته دی نه ما مې نه زده خو دا یو وړوکی کتاب راسره دی مور مې د هرې ورځې دغه کتاب کومه زیارتي ورکې دی دا مې ډېره الویستله یی ما پوښتنه وکړله ما هغه کتاب راواخیستلو اجازت مې واخیستلو کتاب ما ته راکړه کله کتاب مې راواخیستلو ما پړه وکړله هغه څه عام زیارتي نه وه هغه زیارت عاشورا وه دا د عزادارۍ دویم ادب دی انشالله وقت سره که زندگی و عزادارۍ مختلف آداب زر بیان کول غواړو وړونو کربلا څه عام کربلا نه دی ما ته ډېرې افسانې کې راورسېدل دا متمونه دا مجلسونه دې باندې خلکو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي هرې حوالې سره لاس خپلې کاټ شولې بله یوه واقعه یوه ښځه به کربلا ته تلله د هغه وطن کوم بادشاه و واقعه نه بیان کوم صرف دوره ته یم چې دغې عزادارۍ باندې ډېرې قربانیانې ورکړې شوي دي دغه وطن عراق والا بادشاه وویله چې څوک زیارت ته راځي یو لاس به ورته کټ کوو یی ما پرېږده حرام ته ما پرېږده ما لاس کټ کړه هغه بادشاه وویله چې شداره ښځه به دوباره کني بیا د حسین مزار ته نه راځي حرام ته نه راځي یی سترګې به غړولې زوارانو کې ټولو نه بادشاه دویم لاس میان کټ او حسین باندې دغو مجلسونو باندې ډېرې قربانیانې ورکړې شوي دي چا د وسط سوره شوي دي یاد وساتئ دغو مجلسونو قدر وکړئ عزت یې وکړئ ما څه اول کې خبره درته وکړه چې لږ یوې ګلدستې شکل کې کښېنوئ هغه یا دا نه چې زه وایم چې ته به بیدار شي ورسره نه ما باندې حق جوړېږي ویلې ما اول مصیبت کې درته وویله دلته بېله ته نه یې راغلی دلته درې ورمنې راغلي دي ما ورته ته سترګې غړوي د ما ورته مو عزادار د مو شیعه څرنګې انداز سره ناست دی کوم زړه سره ناست دی کوم سوچ فکر شعور سره ناست دی بس دی وړونو خدای دغه عزاداري مونه د حسین درکړي قبول منظوره کړي الله رب العزت د دغې عزادارۍ روحاني معنوي اثرات د ما تا زندګیو باندې مرتب وګرځولي کړي الله رب العزت مو قیامت ورځې باندې د حسین غمجنې خور مخ ته مختوري ما کړي د اهل بیتو خونو کې یوه وینځه دی څو کاله یې د
اهل بیت خونی وینځېدو وکړل. روایات مختلف دي، ځینو روایاتو په مطابق 4 کوله، ځینو روایاتو په مطابق 8 کوله، ځینو په مطابق 7 کوله. د اهل بیتو کور وینځېتوب یې وکړلو، ډېر خدمتونه یې د اهل بیتو وکړل. وینځه مولا حسین څه وکړل؟ ازادي یې ورکړله. وینځه یې څه ازاده یې، یعنې هغه وینځه کله خپل وطن ته لاړله، یو کال تېرېدلو څه د یزید رشته ورپسې راغله. پلار یې راغلو مولا حسین ته، مولا ما دوسید د یزید رشته راغلې دی، یزید یو لعین انسان. مولا حسین ورته وویله چې لور د یزید لاس کې ورکړه. پلار یې لاړو واپس خپل وطن ته، لور ته یې پیغام ورسولو چې ته ورسره وینځه وې، هغه مولا دا پیغام رسولی دی چې لور د یزید ته ورکړه. هغه وینځه راغله، په منډو منډو مدینې ته راغله. مولا چېرته د دا کور وینځه، چېرته د یزید زوجه جوړه شي؟ مولا ورته یې ای وینځې ته اوس زموږ وینځه نه یې، ته زموږ خونو کې وې، ته یوه وینځه وې، خو د تا تربیت اولیای مکرمه دومره زیات وکړلو، ته یوه مؤمنه یې اوس. لاړه شه یزید سره رشته وکړه. مولا څنګه یزید سره څنګه رشته وکړم؟ ورته یې چې همدې کې به د خدای مصلحت وي. ای وینځې یو وخت به راځي چې ته به بیا زموږ په کار رسېږي، زموږ فایدې کې به رسېږي. هغه وینځه څه عام وینځه نه وه، هغې وینځې نامه هنده وه. یو تاریخ په مطابق څه ورمنې زینب باندې خپلو وینځو کې هنده ډېره زیاته ګرانه وه. دومره یو ښه وخت یې ورسره تېر شوی و. خو مولا یزید رشتې کې خو به ځان ویل که، خو مولا دومره وعده راسره وکړه چې زموږ خونې ته خو به بیا رسوې که نه، چې زه به ولمستیا وکړم. مولا د ورته یې چې بېله نه، خویندو سره به دې ځم، یو داسې وخت به راځي. بس همدغه وینځه وه چې هنده یې نامه وه. راغله یزید خونې ته، رشته وشوه، ازدواج وشو، واده وشو. وخت تېرېدلو چې کربلا واقعه تېره شوله. کربلا واقعې د بعد یوه نوي کربلا نه چې ته ورته یایې د شام او د کوفې هغه دربرونه، بزرونه، تکلیفونه، دردونه، زخمونه هغه شروع شول. هنده خوب ولیدلو، خوب کې د مولا حسین ګیره ولیدله چې وینو سره سره شوي دی. یو بل طوفان هم ورسره ولیدلو. یې سبګي کې هم راپاڅېدله خوب نه، خپلو وینځو ته د یایې چې وینځو ما اورېدلي دي چې د ما شوهر یزید ځینې قیدیان راوستي دي، ما خوب ښه نه دی لیدلی، زه هغو قیدیانو سره مې لوېدل غواړم. یې وینځه یې راغله زندان ته، یوه د زر وله کرسۍ یې کېږدوله، چا دپاره؟ هنده. د زرو د سونې وله کرسۍ یې کېږدوله. د حسین خور ته څه یې د وینځه یې؟ اوکې دی بیبي، اوکې دی ورمنې. زه څه اکثر د زندان دروازې څخه تېرېږم، داسې وړه وړه کوم یتیمان دي، اسیران دي، قیدیان دي، دوی د یوه حسین نامه ډېره ښه دي. اوکې دی ورمنې، زموږ کومه شهزادي درته روانه دی، هنده یې نامه دی، هغه باندې د حسین نامه ډېره ګرانه دی.
یاد وساتوي د حسین اما هغې په مخ کې ونه خوی دربار دی زندان دی کرسۍ کېږدولې دی هنده راغلله کرسۍ باندې کېنستله الله اکبر الفاظ ما نقشه ورته ځان څخه خپله جوړه کړه هنده د یزید ښځه سنی کرسۍ باندې ناسته دی علي غیرتمنې لوړې خاورو باندې ناستې دي پوښتنه ورنه کوي ام بیبي ام کې دي چونکې کوم ځای نه راغلي تکبر ورکې و غرور ورکې و چونکې یوه شهزادي وه هنده وه بادشاه ښځه وه چونکې کوم ځای نه راغلي وی اولیای مکرمه ته ګیله راغله هغه وینځه چې موږ سره یې خونې کې وخت تېر کړی و نن هغه وینځه ما نه پېژندې مینې سره ښه وایه او مظلومه حسینه متمیانو ورمنه د ورته یا هنده مد رسول الله وطن ولایو مد مدینه وطن یو متمیانو تاریخ دلیږي چې هنده کله د مدینې نه واورېدله خاورو باندې کېناستله او ورمنې چې مدینې نه راغلي وي نبی ادوره راته وویل زما مولا حسین د پېژندوی که نه دې پېژندوی پیژندو ورته یې چې د حسین ایوه عباس په شونې مېړانې زوروره خور وه هغه ورمنه زینب د پېژندوی که نه دې پېژندوی ویله هنده پېژندو ورته یې هنده که دغو قیدیانو کې د خپله ورمنه ونېده پیژنده کله به او پیژنده ویله از به او پیژنده ورته یې هنده زه د تا ورمنه زینب یم ویله هنده خپل ځای کې پاڅېدله نه ته د ما ورمنه زینب نه یې ویلې هنده ویلې منه پیژنده ویله ما اولیای مکرمه کې درې نښې لیدلې کله به ما ته قرآن ښیلو قرآن به ورنه طواف کولو قرآن یې راوغوښتلو قرآن د اولیای مکرمه لاسونه اوچات شو طواف یې ورنه شروع کو هنده ورباندې شاکه شوله ورته یې قیدي ورمنې که خفه کېږي نه لږه پاڅه ما ته څو قدمونه واخله ویلې هنده ویلې څه سبب دی ویله ما ورمنې د کله مزل کولی داسې به برخېده لکه مېړنی روان داسې به برخېدله لکه علمدار روان وې کله اولیای مکرمه قدمونه شروع کړل هغه هنده ورباندې شاکه شوله ورته یې نه ته د اولیای مکرمه نه یې ویلې هنده اخر ویلې منه پېژندې ویله خپلې ورمنې کې د دریمه څه نښه لیدلې وه مزرات به درنه غواړم خلق فریاد ورسره وکړم ویله ما ورمنې سپینې ټنډې کې یو تور خال وه د ته سپینې ټنډې کې هغه تور خال نشته دی ورته یې هنده ګرامه نه یم وایي کوفې کې په یوې داسې چولې باندې راوستلو ما یوې کجاوې کې وینې زیږې د ورور پرې پرې رګونه ولیدل هنده مو خپله ټنډه کجاوې باندې ویلې
ځای ولولو او ورمریځ شرابي زرد